نن سبا که ته وګورې څوک ښه کار کوي او که هر څه کار کوي خو بد دا خلک دا پښتانه بدنامي ورله کوي. زمونږ پښتانه دې ته پاتې شو یاره شعر راپاسه ته د پسې خبره او بل پسې مړه دنیا کوم ځای ته ورسېده. پښتون ورور که ستا غلط کار کړي د هغه اصلاح وکړه. 2 ورځې ژوند دی دا په مینه محبت وکړې 2 ورځې ژوند دی نفرتونو تلار مه جوړوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو د JSD TV نماینده جعفر شاه درویش یم. نن راغلی یم د مردان ضلعې تورو علاقې ته. دلته کې د سوشل میډیا یو ډیر زبردست ستوری ځلانده ستوری صادق خان تورو صاحب را سره په خوا کې ناست دی. دوی سره به خبرې اترې کوو د دوی د ژوند په اړه د سوشل میډیا په حوالې سره. راځئ چې ملو شو سره. صادق خان تورو صاحب ټولو نه اول خو تاسو ته د دې خپل پیج په شیشه باندې د زړه نه ستړي شي او خرکلې وایم. ډېره مننه، آباد اوسئ، بریالي اوسئ او مننه کوم ستاسو چې په دې مصروفه وخت کې موږ ته ټایم راکړه. آباد اوسئ. صادق صاحب دا راته ووایه چې تاسو شروعات څنګه وکړو، دا سوچ مو څنګه رالو چې آیا سوشل میډیا باندې د غریب دپاره اواز اوچت کړم؟ ځکه دا وخت داسې دی چې نن سبا د ښې دپاره اواز اوچتې نو خلک تنقیدونه کوي. څنګه مو دا سوچ رالو؟ یاره سوشل میډیا ته زما داسې څه دغه نه وه خو د وخت تقاضا وه. لکه نن سبا که ته وګورې چا پکې ځان له کورونو چا څه چا وټلې او هکو بکو ګڼه خو لکه زما دغه شی زما هغه طریقه زما بدله ده. زه چې کوم دی نو دلته کې زمونږ کلي کې بله څه مسله راله یو چې کوم دی پلار او 2 بچي ورسره د دې چت لاندې شوه نو دغه ویډیوګانې ما اول ویزې کومه نو بیا زمونږ دا چې کوم سوشل ورکر ملګري هغه دا کار کوي دا ویډیوګانې جوړوي هغه ته مونږ ووایو راشه یاره دا مسله ده دا حل کړه. مونږ دې ځکه ځان ساتو چې نن سبا که ته وګورې څوک ښه کار کوي او که هر څه کار کوي خو بد دا خلک دا پښتانه دا چې کوم دی پړه باندې دي نه تېرېږي چې یاره بدنامي ورله کوي او د هغې چې کوم دی نو ښه تصویر د هغه دنیا ته نه ښیي. نو زمونږ پښتانه مونږ ولې غرق په دې یو چې مونږ یو بل لخپې وو نو سوشل میډیا ته په دې سوچ باندې راغلی وم چې یاره چا سره منډه تړله خو چې دا رویه ده د پښتنو وینمه نو وړه مې خفه کېږي پوه شوې. او وخت خو تا ته پته ده 5-6 سال شو چې سوشل میډیا ته راغلی یم. مهرباني. وخت خو ډېرو شو چې تاسو سوشل میډیا ته راغلي 15-16 کاله خو ډېر وخت دی. دا راته وایي د لږ وخت کې اوس په سوشل میډیا یو بل غوبل چالو شوی دی. څوک په چا پسې ویډیو کې بد ارادې وایي او څوک په چا پسې. دغه منظر ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ دغه منظر ته زه ډېر په ضلالت او ډېر په غلیظ نظر باندې ګورم. ګوره زمونږ پښتانه دې ته پاتې شو یاره شعر راپاسه ته د پسې خبره او بل پسې مړه دنیا کوم ځای ته ورسېده. موږ تر اوسه پورې یو خپلو پښتنو چې کوم دی خپې وو. زمونږ په دې سوشل ورکرو کې سوشل میډیا ګوره مشهورتیا دا نه ده چې ته یو بل ویډیو راوالې او په پردو ویډیوګانو باندې ترمکیا ښیې پوه شوې او لګیا یې او پلانکي دا چلو کو ډنګري دا چلو کو ته به څه کوې؟ خپل هم څه دنیا ته وښایه که نه یاره دا دنیا چې کوم دی نو دونه دغه نه ده چې یاره ته پکې چې کوم دی یو بل پسې لګیا یو خبرې کوې خپل څه دنیا ته وښایه. او ورور دا ګوره ستاسو عارضي ستا مشهورتیا ده چې ته د بل په ویډیوګانو تنقیدونه کوې یو بل پسې لګیا یې دا چلو دا چلو کو دا الټه ستا بېعزتي کېږي. نو داسې وکړه چې د مینې او د ورورولۍ پیغام وکړه او خپل پښتون ورور که ستا غلط کار کړي د هغه اصلاح وکړه هغه ته ښه ښکلې خبرې وکړه او که چې ته هغه ښه کار کوي پرېږده بس لګیا به د خپل کار کوه به خپل کار کوي. صادق صاحب ستاسو ترنمه مونږ ډېره اورېدلې دی. ستاسو اواز کې چې کوم کشش دی نو ډېر مینهوال اکثر ستاسو هغه ترنم بار بار اوري. مونږ خو هم دغه خواهش لرو چې ستاسو نه هم څه واورو. بالکل څه درته به چې کوم دی ستاسو په غوښتنه باندې څه نه څه وړاندې کړمه. د عابد ملنګ دغه یو کلام دی چې
دا چې بې یاره یم یار مې نشته نو دا په مینه اعتبار مې نشته دا چې سرخي مې په رخسار نه ښکاري دا د مودو مودو قرار مې نشته څه په هنر اسلام آباد خوړو پښتون وطن یما سالار مې نشته د زړه له درده شاعري کومه داسې خونه ده چې څه کار مې نشته لکه چې ښه حوصله یم زه لکه چې ژبه د اظهار مې نشته د ډمې حسن یم عابد ملنګه قدر د مینې په بازار مې نشته دا غزل چې د خون ریزه او د وحشت نه روزګار مه جوړوي د خون ریزه او د وحشت نه روزګار مه جوړوي نور د دنیا دا ورانولو اوزار مه جوړوي نور د دنیا دا ورانولو اوزار مه جوړوي دوه ورځې ژوند دی دا په مینه محبت وکړې دوه ورځې ژوند دی دا په مینه محبت وکړې دوه ورځې ژوند دی نفرتونو تلار مه جوړوي دوه ورځې ژوند دی نفرتونو تلار مه جوړوي نور د دنیا دا ورانولو اوزار مه جوړوي نور د دنیا دا ورانولو اوزار مه جوړوي دا خون ریزه او د وحشت نه روزګار مه جوړوي د مرګ وروستو که والله مو احسانو منما د مرګ وروستو که والله مو احسانو منما او زما پسیلې باندې مالا مزار مه جوړوي نور د دنیا دا ورانولو اوزار مه جوړوي د خون ریزه او د وحشت نه روزګار مه جوړوي زما یارانو ما د ژوند په لاره ونازوي زما یارانو ما د ژوند په لاره ونازوي زما په مرګ زما لیدو ته کتار مه جوړوي نور د دنیا دا ورانولو اوزار مه جوړوي نور د دنیا دا ورانولو اوزار مه جوړوي د خون ریزه او د وحشت نه روزګار مه جوړوي خلکو عبد ملنګ ته وګوره عبرت واخلې خلکو عبد ملنګ ته وګوره عبرت واخلې خلکو زما غوندې د زړه نه بازار مه جوړوي خلکو زما غوندې د زړه نه بازار مه جوړوي نور د دنیا دا ورانولو نور د دنیا دا ورانولو اوزار مه جوړوي ډیر ښه ډیر ښکلې ډیره مزه یې کړې ده او غواړم چې یو غزل د نه بل هم ریکارډ کړم بیا به پروګرام راټولو ها دا یو غزل به راته مخکې ته کېدم که ستاسو په اجازه وي دا زیت الرحمن نجس صاحب په ادیره کې هم
رنگونه د سپرلی پراته دي د یو زلمي په قبر څومره ډېر بنګړي پراته دي د چا غمونه مس داسې په زړګي پراته دي لکه په ګوړه چې راټول چرته میږي پراته وي د خپل کلتور سره مې مینه دومره مینه بس دی که نه مونږ کره اوس هم په ګړونج باندې منګي پراته دي نن یو بې وسه ورور ته خویندو په بازار کې ویل دغه دکان کې څومره ښکلي میخکي پراته دي چا چې شیندلې د دې قام د فاره سر په وطن نن هغه خلک په قبرونو کې ژوندي پراته دي او نازکه یاره د نظر هډو پروا ونه کې ستا د عجز سره لا ښه ډېر سپېلني پراته دي غربت ورله پوره کړلې سیالۍ په کتابونو بچو مې ځان له واخیستې پولې په کتابونو غربت ورله پوره کړلې سیالۍ په کتابونو بچو مې ځان له واخیستې پولې په کتابونو نستی چې رانه نه پرېږدي بلې په کتابونو نستی چې رانه نه پرېږدي بلې په کتابونو وریږي به مې خامخا ګلې په کتابونو بچو مې ځان له واخیستې پولې په کتابونو ملګرو چې مجبور شم او پیسې را سره نه وي ملګرو چې مجبور شم او پیسې را سره نه وي ناروغه مور لره وړمه ګولۍ په کتابونو بچو مې ځان له واخیستې پولې په کتابونو چې چرته په جاهل او په عالم کې فرق نه وي چې چرته په جاهل او په عالم کې فرق نه وي الله دې هلته راولي سیلۍ په کتابونو بچو مې ځان له واخیستې پولې په کتابونو پښتو ژبه مې د هغه چا د لاسه کونډه پښتو ژبه مې د هغه چا د لاسه کونډه چې چا دې ډکې کړې المارۍ په کتابونو بچو مې ځان له واخیستې پولې په کتابونو خبر یې که نسته د یو تصویر لا برکته خبر یې که نسته لا یو تصویر برکته کینې مې هره ورځې لولکې په کتابونو بچو مې ځان له واخیستې پولې په کتابونو عاجزه دې ولس ته د کتاب ضرورت نشته عاجزه دې ولس ته د کتاب ضرورت نشته پرتې دي بله خاورې ځای په ځای په کتابونو بچو مې ځان له واخیستې پولې په کتابونو ډېر ښه ډېر ښکلی صادق صاحب په آخره کې کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ پیغام دغه ورکوم چې دا زندگی ډېره مختصر ده او په دې زندګۍ کې چې درنه څومره کېږي نو د مینې کار وکړې د محبت کار وکړې او د هغه چا ډېر زیات خیال وساتئ چې کم خلک د خپل ځان خیال په خپله نشي ساتلی او مونږ ته پته نشته او نه زه څه ویلی شم چې مونږ کوم طرف ته روان یو زمونږ به را روان وخت کې حل سي
ښه دا ده چې خپلو کې دا مینه محبت ساتئ. کنین وګورئ عابد ملنګ یو شعر دی چې ما اوس هم په خپلو وسایلو کې محتاج ساتي او جنتي خوره مې آباد اسلام آباد وخوړه. نو زه به درته ډېر څه نه وایم، الله دې په موږ رحم وکړي. والسلام. مینوالو یقینا چې ستاسو به زموږ دا نن پروګرام خوښ شوي وي چې ژوند وي انشاءالله په نورو پروګرامونو کې به بیا ملاقات کیږي. په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپل ملګري ستاسو نه اجازت غواړم چې چېرته مې ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.